نیاز صاحب دا تجربه څنګه بیانوي. زه په منځ کې ودار کوم چې ما اول نه معذرت کړی چې دا کیفیت تاسو غنئ، که د فتوی په معیار زما دا خبره تاسو غنئ نو زه نه غواړم چې زه به دې ته ثبوت درکړی شم. نیاز صاحب دا تجربه څنګه بیانوي. ما خو ژوند کې دومره ناز نه د چا وړی، تا مجبور کړم د هر در او سوالی شم. داسې وشو په انجام نه پوهېږم چې مرم د یار په در زه جوابي شم. او نه مې سوال نه مې مینت منې څه وکړم، په دې لار کې خو قسم د فدایي شم. او ما خو چرې د چا زړه نه ازار کړی، بې ګناه او بې خطا زه عذابي شم. بیا په دې سفر کې داسې وخت راشي چې سړی خپل هر تیر او ډال وغورځوي او خالص الله ته متوجه شي. بیا به زه د حدیث نه حواله ورکم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ځل حضرت ابوبکر رضی الله عنه ته وفرمایل چې که زما په زړه کې د بل چا مینه ځایدله نو ما به خپل خلیل جوړ کړی وی، لیکن زه په دې زړه کې بل چا مینه ځایږي نه. نو نیاز صاحب وایي ما له ستا فضل پکار دی لویه خدایه، اوس خو زه له هره دره جوابي شم. څنګه چې ما تاسو ته د محبت عجیبه رنګ دی، یو خدا سي رنګ وي چې دی وایي چې بھائی زما د مینې نه څوک خبر نشي. دا یو وخت دی، دا یو کیفیت دی، ځکه هیڅوک مې له حاله خبر نشو. نیاز صاحب فرمایي ما ساتل غمونه تل پټ پسینه. او بیا داسې وخت راشي چې هغه د مدح او د ضم د دې سټیج نه هم تیر شي. لکه خوشحال به وایي که نه چې زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، زه په جار نارې وهم چې خدای را کړم. نو نیاز صاحب اخیری تا په دې اخیری کې زه دا نه شم ویلی چې دا د هغوی اخیری کیفیات وجه ده او یا په کتاب کې په ترتیب سره دا په آخر کې راغلی دي چې نیاز ولې دومره اوچت لاړه. داسې راته ښکاري نن د یار په خوږ ویا شول او تا خو ساتلي دا رازونه پټ پنهان. خو بیا وخت راشي دا رازونه څوک پټ پنهان نشي ساتلی. زه به په دې خبره اخیری کې دا وایم چې نشته بل ارمان زما بس دیدن د یار زما، دې د جن ارمان زما دا لوی شان زما. بس نیازه صبر شه، خدای به مهربانه شي، بیا به ګویا نشي فضل د رحمان زما. زه به خپلې خبرې په دې ختم کړم چې کله نیاز صاحب د الله سره د تعلق چې دی کې به یو وخت داسې راشي چې سړی په الله باندې یو خپل حق وګڼي، په معشوق باندې یو خپل حق وګڼي. نو ځکه ډېر په دغه سره نیاز صاحب وایي وثوق سره څه سره ډېر په وثوق سره چې بیا به ګویا شي فضل د رحمان زما. معنی د فضل د رحمان چې دی دومره لوی یقین او تعلق سره وایي نو زما ورته دا خاص دي چې بیا وخت کې دا خبره هم لږه یاد ولري چې زما د پولیټیکل زوی یو داسې نیم کمکل غونې دوستو هغه دې الله وبخي. والسلام.